السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، لله الحمد. حامد ورور ته مو چې شی غوښتل، دکان مو غوښتو، غرفه مو ورته غوښتله، بالاخره وتوانېدلو راموړله د کابل نه لوګر ته. او لوګر کې دغه کلي نوم به درته نه اخلم چې کوم ځای کې حامد ورور اوسېږي. یو خبره به درته دا وکړمه، که چېرته هر څوک غواړي، که زموږ سرمایه‌دار ورور یا بل څوک یا هر څوک غواړي چې دغه باقیمانده زندگی یا ژوند په سکون کې تیر شي، دغسې خلکو لاسنیوی وکړي. په الله قسم څومره خوند چې په دې کې دی، دغه ورور دا به ټول څومره شي 1,00,000 افغانۍ زیات 1,00,000 افغانۍ د هغې نه خو به زیاتې نه وي که نه، خو د دې ورور ژوند پرې جوړ شو. دا ورور به د دې نه بعد انشاءالله دی که د کې 200 پیدا کړي 300 پیدا کړي، خو دی به پکې مصروفه هم وي او دی به دې ته نه ځورېږي چې خپله دی پخې د کار نه کېدی، به دې ته ځورېږي هم نه. بس یو کار روزګار زمینه ورته الله تعالی برابره کړي، چېرته موږ کابل، چېرته لوګر او د اطراف، الله تعالی یو زمینه ساز دی. نو زه بیا هم ډېره مننه کوم د هغه ورونو او خویندو نه چې همیش لپاره دې ته موږ اواز پورته کړی او دوی ورته لبیک ویلي دي او دوی د دغسې خلکو اواز ځمکې ته نه دی غورځولی. نو باوري یم چې د دې اجر شته، دا جاري صدقه ده د دې حامد ورور فامیل ته چې دې له طریقه دا یو زمینه سازي دی او یو وسیله ده، دې له طریقه د هغې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کوي او هغې ته رسیږي، دا ډېر غټ اجر دی. نو هغه څنګه ورور هغه څنګه دل بدست آوردن چې حج اکبر، نو د دې ورور انشاءالله هغه د شی غوښتل خو دی ورته برابر کړ، پوره کړ. بیا هم ډېره مننه، الله تاسو نه راضي شي. کوم ورونو چې مرسته کړې، کوم خویندو چې مرسته کړې، الله ټول ته جنتونه ورکړي. او انشاءالله زموږ دا لړۍ دوام لري او دا زموږ 100 نمبر دکان دی، هغه ځای کې لیکل شوی دی، ودرېږه زه درته وښیم 29 نمبر دکان دی. دا هغه اساسي کارونه دي، بنیادي کارونه دي، ورونه داسې دي چې هغې د کار وس او توان لري، خو ولې هغې سره مالي منبع نشته تر څو پورې دی ځان ته کار برابر کړي. نو انشاءالله دا به موږ کوو او موږ به صادقه خلکو پسې ګرځو. دا درته وایم داسې خلک چې هغې موږ یو څه جوړ کړو بیا یې لرې کوي یا ختموي. ګوره هغه خو تاسو ته معلوم دی چې بیا دې کې زه ورځم پسې، لکه هغه بابا او یو خور مو سره راګیر کړي وو که نه، نو بیا داسې زه نه منم چا سره. نو انشاءالله اوس به داسې خلک پیدا کړو چې هغې ته خو څه وینا کول نه غواړې. نو بس خیر سي، الله دې تاسو ته اجر درکړي، هر چا کومک کړي تاسو یې کومک کوئ. دا ماته ډېر غټ سهولت سو، دا ماته غټه ساتیري سوله بلکل، او ماته غټ مشکلاتو نه زه خلاص وم. دا ټول هر څه کوي، هر څه الله کوي، هر څه کوي. یو وسیله غواړي، بس الله تعالی دې تاسو زه راښه وکړي چې تاسو یو وسیله ماته وګرځولې. الله تعالی عزتمن چې موږ د خدمت کې ورو، دا ستاسو حق دی الله دې اجر درکړي او دعاګانې به ټول ته سره کوو. او ماشاءالله مبارک دی ورور، اول خو مبارکي خو در نه کړه. نو دغه هغه شیان دي چې دلته د کلي کې خرڅېږي، صحیح ده. بیا هم زموږ درته دا اجازت دی ورور، ټول مخکې درته ځینې شیان باندې موږ نه یو پوه شو چې هغه موږ راوړل دلته څوک نه اخلي، هغه ته کوی چې بدل کې په بدل کې بل شی راوړه. او دغه څو میاشتې ژوند چې مثال مخکې ژوند کړی دی، یو 2 میاشتې هغسې ژوند تېر کړي تر څو پورې دا دکان دې صحیح ډک سي، صحیح ده که نه. ښه دکان دې په تا نیکو مبارکي وروره. نور ترازو دی او هر شی شته، که چېرته غواړئ همدغه ورور غوندې نورونه هم موږ ته منتظر دي، هغې ته هم دغسې د کار زمینه مساعده کړو. راځئ ټولو نه سره تېر شي. او قمر بنسټ واتساپ نمبر، لینکونه، جاری صدقه ده او انشاءالله غټ کار وکړي افغانستان لپاره. السلام علیکم. په $80 زه کوی شم ټولې میاشت کې یو فامیل لپاره زه خوراکي مواد واخلم. همدارنګه $1.5 باندې د هغې معادل افغانۍ باندې زه کوی شم یو نفر ته یو روژه ماتې تیاره کړم. همدارنګه په 80,000 افغانیو باندې یا د هغې چې کوم معادل ډالر دي زه کوی شم یو کورنۍ لپاره یو تجارت جوړ کړم. که ته غواړې په دغه 3 اپشنو کې یو اپشن انتخاب کې، واتساپ نمبر شته ته او آنلاین مرستو لیږلو لپاره لینک هم شته. همدا اوس بسم الله کا ستا په واسطه به انشاءالله یو فامیل په پښو درېږي، ستا په واسطه به انشاءالله یو فامیل ټوله میاشت روژه په ارامه تېري، ستا په واسطه به یو کس یو وخت روژه ماتې کوي. غټ اجر دی.